السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زه یم سید الله حسن، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د مسنجر یو زبردست اپشن درښایم. زیاتو ملګرو پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې هغه اپشن په مسنجر کې فعاله کړو چې نورو ملګرو ته باید موږ انلاین ښکاره نه شو. یعنې کله چې موږ انټرنیټ خلاصوو نور ملګري باید په دې پوه نه شي دا اوس انلاین دی او که افلاین. ملګرو، دا ډېره اسانه طریقه ده. زیاتو ملګرو بس دا هم وي ځو مسنجر ته. زه تاسو ته ویډیو درښایم، خو له هغو ملګرو څخه چې تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ملګرو، کله چې تاسو مسنجر را خلاص کړ، دلته د پورته ورته چې ښکاري تاسو دغه پروفایل انځور، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو ته ویني اکټیو سټیټیوس، په دې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. او دلته ملګرو دغه شو وین یو آر اکټیو دا اپشن چې کوم ملګرو دا به تاسو آف کړئ، ټرن آف. ملګرو، کله چې تاسو دا اپشن آف کړ نو ستاسو مسنجر به نورو ته افلاین ښکاري. تاسو چې کله فیسبوک یا مسنجر فعالوئ نور ملګري به نه پوهېږي چې دی اوس انلاین دی، خو مګر نور ملګرو ته به تاسو ته به پته لګي چې نور ملګري انلاین دي. ښه، دا ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. ملګرو، دا به زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوې وي ویډیو درسره لایک او شیر کړئ، زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.